دغه مرستې تقریبا د 15000 کورنیو لپاره دي چې نن په شاوخوا 300 کورنیو باندې د دې د توزیع پیل وشو او تقریبا په 6 ورځو کې به دغه په د 15000 کورنیو باندې توزیع شي. موږ په خپلو هیوادوالو او بیا په نورو ممالکو باندې غږ کوو چې په دې مشکل کې افغانانو سره یو لاس شي، څومره چې په واس کې وي خپله ردمر شدیم. پس اینجا آمدیم دیگه. اینجا که وسایل‌های خانه بود ما که فروخته بودیم، از مجبوری رفته بودیم اونجا. خواست از هم تشکر که هم قدم کردن. میخوایم که برای کار یک جای دیگه فراهم کنه. خوب برای چند روز باش خوب است ولی دائمی نیست. برای دائمی باید کار برای ما فراهم شود.